زما د خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په دوحه کې و د سولې مذاکرات هم له نږدې څخه څارل. د جمهوریت د سقوط نه وروسته په افغانستان کې د پاتې سیاسي مشرانو او همدارنګه د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ اړیکه بلل کېده. ټولو ته باوري څیره وه. په پاکستان کې د اسلامي امارت پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف را سره په بحث کړی. ضعیف صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړ. بحث له جمهوریت له سقوط څخه او مذاکرات څخه پیلوو. په دوحه کې مذاکرات ترسره کېدل د دواړو خواو ترمنځ، ولې پایلې ته ونه رسېدل او همدارنګه پایلې ولې ښه نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او بیا درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دا ډېره مغلقه او پیچیده موضوع ده. تر هغه ځای چې زما سر په خلاصېږي یا معلومات لرم، دوه عوامل کېدلی شوه. یو علت هم دا و چې تر پایه پورې د جمهوریت واکمنان په دې پوه نه شوله چې امریکا افغانستان پرېږدي، او امریکا تصمیم نیولی دی چې افغانستان کې نور دوی تر 2021 اخواته نه پاتې کېږي. او دا تصمیم تقریبا په 2018 کې نیول شوی و چې دوی باید نور په افغانستان کې پاتې نه شي، او 2024 کومه نیټه دوی ټاکلې وه، تر هغه نیټې پورې دوی نه پاتې کېږي. خو تر پایه پورې د جمهوریت واکمنان په دې باندې دوی باور نه درلود او فکر یې کوه چې امریکا په افغانستان کې پاتې کېږي او د دوی د جمهوریت مرسته به کوي. دا یو علت. دویم علت دا و چې امریکا غوښتله چې یو سیاسي ډیالوګ یا سیاسي پروسه نتیجې ته ورسېږي، خو د هغه په مخ کې خنډونه د جمهوریت واکمنانو جوړول او بهانې به هم جوړولې او کوشش یې کاوه چې څنګه د خپل قدرت موده همداسې وغځوي او په دې کې پاتې شي. دوی فکر کاوه چې په دې سره امریکایان به نه پوهېږي، خو امریکایان پوهېدل. همدا پروسه و چې امریکایان دوی مایوسه کړله د سیاسي نتیجې د برخلیک سره. هغوی بالکل مایوسه شوله. نو دغه دوه علته کېدلی شي چې دا مخکې د دې چې یو نتیجې ته ورسېږي دا پروسه او د قدرت د انتقال په یو سم شکل باندې وشي او چې په خپله سقوط وشي. څه تېرېدل په مذاکراتو کې؟ تاسو څومره معلومات لرئ؟ همالته قطر کې وایي، همالته مو له نږدې څارل، پر څه باندې بحث کېده؟ څه د دې واړو چې باید بحث پرې شوی وای، پر څه باندې بحث ونه شو او بالاخره جمهوریت سقوط؟ بحث خو په ډېرو شیانو شاید کېدی، خو د عمده شیان چې وه هغه 3 یا 4 شیان وه چې ورباندې بحث کېدی، او هغه د امریکا اهداف یو طرف ته وه او د طالبانو اهداف چې هغه بل طرف ته وه. د طالبانو اهداف 2 وه. یو دا چې د افغانستان څخه باید د اشغال کمبله ټوله شي او په افغانستان کې یو افغان شموله اسلامي نظام راشي. دا 2 اهداف باندې د طالبانو تمرکز تر پایه پورې. او د امریکایانو هم 2 هدف وه. یو دا و چې هغوی غوښته چې یو افغان شموله حکومت په افغانستان کې راشي. البته دا د اسلامي ټکي هغه جلا و د دوی سره. او دویم شی چې د هغه دا و چې افغانستان باید دنیاوالو ته، نړیوالو ته، امریکا ته داسې یو هیواد وي چې هم با مسؤلیته وي او هم د دې ګارنټي ورکړي چې افغانستان به د دوی په ضد باندې نه استعمالیږي او نه به افغانستان کې داسې چاته پناه ورکول کېږي، ځای ورکول کېږي چې هغه د دنیا منافع تهدید کړي. همدغه اهداف وه. دا جزئیات به ډېر وه، خو اصلي مهم موضوعات همدغه و چې بحث ورباندې کېدی. کله چې جمهوریت سقوط څه مذاکرات پایلې ته ونه رسېدل او اشرف غني له هېواد څخه وتښتېد، پخواني ولسمشر اشرف غني سره ستاسو اړیکه وه؟ ځکه د هغه په حواله باندې داسې ویل کېږي چې هغه تاسو سره په اړیکې نیولې وه او تاسو تیلي وه چې اسلامي امارت چارواکو ته ووایي چې باید کابل ته رادننه سي او حکومت ونیسي ځکه څوک نشته. همدا ډول و؟ یا اشرف غني زما سره تماس نه و نیولی. نه، پخوانی ولسمشر حامد کرزي و، هغه زما سره په تماس کې و او هغه تشویش درلودی چې د اشرف غني چې کله د هېواده څه ووتی نو کېدلی شي یو د قدرت خلا راشي او په ګډوډي راشي. نو دوی مسلسل زما سره په تماس کې و تر دې پورې چې ما د امارت د چارواکو سره دوی په تماس کې او د شپې تر 11 بجو پورې تقریبا د زما سره تماس ساتي. تشویش هم درلودی چې یا دته صدمه ونه رسېږي یا بل مشکل را پیښ نه شي. نو وروسته تر 11 بجو بیا د امارت
چارواکي د سره په تماس کې شو او حتی د امنیت لپاره هلته خلک ورسېدل نو بیا مطمئن شو. نو د هغه تشویش دا و چې افغانستان په کابل کې چون د قدرت خلا د ګډوډي رانسي او یو چور ګډ نسي او یا داسې چې یو انارشي شکل مختار نسي چې بیا کېدای شي د هغه سره تلفات راسي او جنگ راسي او نور مشکلات راسي. که څه هم د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تفاهم دا و چې دوی به کابل ته په زور نه ننوځي، خو چون د قدرت خلا راغله او د خلکو غوښتنه وه، د حامد کرزي غوښتنه وه او بیا وروسته امریکایان هم په دې باندې موافق شوه چې طالبان باید دننه راسي خو د سفارت منطقې ته نږدې نه سي. د ملت پر وړاندې څوک مسؤل ګڼئ؟ ملت په وړاندې هغه وخت کې چې که سړی وګوري چې سیاسي مسؤلیت چاته متوجه کېدی نو تر ټولو پورې تر ډېره پورې هغه څوک چې د قدرت واګې په لاس کې وي او د سیاسي پروسې په وړاندې خنډونه ایجادوله او متاسفانه چې د سولې لپاره زما په نظر پوره علاقه نه درلوده. ځکه زه تر دې مخکې چې د انتخاباتو ته راسي زه 2 ځله ورسره کښېنستم او بل د هغه وروسته دوی د امارت د چارواکو سره هم کښېنستل او هغوی ته ډاډ ورکړی و چې دوی چې کله چوکۍ ته راځي نو فقط د دې دپاره به وي چې چوکۍ د سولې دپاره وساتي، نه دا چې د قدرت دپاره. اول ځل انتخاباتو کې د اسلامي امارت چارواکو سره لیدلي وه؟ د ځینو کسانو سره یې لیدلي وه. نو د 2014 کال ټاکنو کې اول ټاکنو سره چې دی رئیس جمهور سوی نو هغه وخت کې ځینې ناستې سوي وې د امارت د چارواکو سره د دې لپاره د غوښتنه کړې وه چې د هغوی سره کښېني چې په یو شکل باندې د ملاتړ هم وشي. خو طالبانو پروسه دا نه وه، پالیسي دا وه چې دوی د چا د جمهوریت ملاتړ وکړي، خو ده دا وعدې ورکړې وې چې دوی دغه چوکۍ فقط د سولې لپاره اشغالي، نه د قدرت لپاره، او هر وخت چې سوله راځي دوی به دا چوکۍ قرباني ورکوي. حتی زما سره چې کله د مجلس کاوه نو ما دا پوښتنه ځینې وکړه چې رئیس صاحب سوله قرباني غواړي، ایا ته دې ته آماده یې چې د سولې لپاره قرباني وکړي؟ نو ده داسې ماته په ځیر وکتله، بیا دا چوکۍ داسې وټکولو که هدف دا یې دا خو زه دا نن هم قرباني ورکوم. نو بیا وروسته بیا هغه خبره نه سوله، پر ټینګ سو په چوکۍ باندې او د بندیانو موضوع چې د 10 ورځو موضوع وه 6 میاشتې وغځوله. همدارنګه په ټیم کې تغیرات راوستله او صلاحیت ټیم ته ورنه کړي چې هغه د مذاکراتو ټیم ځینې شیان وه چې هغه د دې باعث وله چې هم د امریکایانو بې اعتمادي په دوی باندې راله، هم د ملت بې اعتمادي باندې راله. نو مسؤلیت تر ډېره پورې دغه چا وي چې هغه د واک مسؤول وي. ضعیف صاحب تاسې اشاره وکړه په لومړنیو ټاکنو نه وړاندې چې اشرف غني ځان کاندیداوه یا نومان کاوه ټاکنو ته، د اسلامي امارت چارواکو سره لیدلي وه. تر کومې کچې چارواکو سره لیدلي وه؟ لوړې کچې چارواکو سره لیدل سوي وه. نوم اخیستلی شئ؟ د سولې لپاره اراده د چا لخوا وه او د چا لخوا نه وه؟ ځکه مذاکرات د دواړو اړخونو ترمنځ وه. د سولې لپاره اراده خو د ټولو وي، ځکه سوله هر چا غوښتله خو د خپلو شرایطو مطابق. اما په هغه شرایطو چې سوله راتلله ما په نظر چې تر کومه ځای چې ماته معلومېدله هغه دا و چې د قدرت قرباني ورکول کېدله. ما د سولې ټیم چې د جمهوریت لخوا جوړ شوی هغه سره به ملاقاتونه کېدل، راتله به مشورې به یې راسره کولې. هغوی ته هم ما دا خبره کړې وه، حتی اشرف غني ته هم ما دا خبره هغه وخت کې کړې وه چې طالبان من حیث د رئیس جمهور چې ته پاتې سې 1 دقیقه یا 1 ساعت هم تا نه مني، ځکه هغوی د خپل دا کومه مبارزه چې کړې د دې ته یو غیر مشروع نوم نه ورکوي. نو که تا په قدرت کې مني او د رئیس جمهور په حیث دې مني نو د خپل ټوله پروسه د خپل ټوله مبارزه غیر مشروع بلل کېږي. نو ته په دې فکر مه کېږه او نه دا ټیم باید په دې فکر کې سي چې دغه مشروعیت په طالبان دوی ته ورکړي، هېڅ وخت یې نه ورکوي. نو متاسفانه چې تر پایه پورې د کوشش دا و چې دغه مشروعیت باید واخلي. حد اقل طالبان دی که یوازې دی په ریاست جمهوري کې پاتې سي باید یو مشروعیت واخیسته سي. دلته کېدای سي سیاسي اهداف هم وه، ځینې کړي د نړیوالو هم کېدای سي دوی ته دا مشوره ورکوله چې
که دی د قدرت لرې کېږي یا یو بل څوک راځي نو دا ټوله پروسه دغه چې د 20 کاله دوی تمویل شوي وه دنیا ورسره همکاري کړې وه دا ټوله بیا غیر رسمي شکل باندې معلوم شي او د اشغال هغه بڼه چې دلته تطبیق شوی وه هغه یقیني شي نو دنیاوال هم نه غوښته دې ته مشورې ورکولې چې ټینګ شي ځینې خلک ځینې نړیوال خو اما امریکا په دغه کچه زما فکر نه و مونږ چې د حکومت د پخواني حکومت چارواکو سره مرکه کړې او که اوس په کابل کې پاتې دي ورسره مرکه کوو هغو دلیل دا دی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات کله شروع سو تړون په فبروري کې راسلیک سو هغې راوروسته جمهوریت لمنه ورټوله سوې وه تاسو هم په دې باور که دوی پوه سوي وای همدا خبره وه چې امریکایان د طالبانو سره مخامخ کښېنستل او مذاکرات یې شروع کړه نو هغه د دې پیل و چې امریکایان دې نتیجې ته رسېدلي وه چې د افغانستان اصلي خاوندان یا واکمنان هم دغه دي چې باید خبره ورسره وشي او هغه سیال چې دوی د ځان ګڼله هم دغه وه نو دوی خپله دوی ته فکر و چې فکر یې کړی وی خو څنګه ملاتړ د نظام کوه او فکر یې دا کوه چې اصلي خاوندان هغوی دي او بالکل ملاتړ د نظام ځکه کوه چې د دوی سره ولاړ و خو د دوی ملاتړ و د دوی سره ولاړ و اما د واکو د افغانستان د خاورې او د یو سیال په توګه نه بلکې د یو لاسلاندې نظام په توګه د جمهوریت سقوط ښه کار بولې که بد اوس خو هر څه سوي دي خو زما خپل په نظر دا دی چې افغانستان کې د وینو بیا تویولو چې هر نظام راشي دا کامیابه دی زه فکر کوم چې دا اوس پروسه چې کومه راغلې ده او جمهوریت سقوط وکړي تر اوسه پورې خو موفقه روانه ده خو یو شی چې هغه دا دی چې ډېر خلک د افغانستان ووتله نه باید دا خلک وتلي وای افغانستان کې د هر وخت لپاره زما په عقیده دا ده چې افغانستان هغه وخت خوندي پاتې کېدلی شي چې افغانان په دننه افغانستان کې خوندي شي او ټول افغانان دلته وي او داسې یو حکومت وي چې دا ټول افغانان دا فکر وکړي چې دا زموږ حکومت دی دفاع هم ورڅخه وکړي د ځان حکومت یې وبولي په خارج او په د باندې کې او په دننه کې د ټول د هغه څخه دفاع وکړي دغسې یو حالت باید رامنځته سوی وای البته د قدرت انتقال باید په سوله ییز شکل باندې سوی وای سقوط بیا بله خبره وه د سقوط په شکل نه بلکې انتقال د قدرت باید سوی وای همدغه نظام ته لکه چې اوس دی سوی وای خو په داسې شکل باندې چې هیڅ شی پکې نه وای ځای سوی اوسنۍ حکومتولۍ څنګه مخته روانه ده طالبان الحمدلله د امنیت پر راوستلو کې کامیابه دي تر اوسه پورې او ملت هم ورسره همکاري کړې ده او ورسره کوي تر اوسه پورې خو ځینې شیان دي چې هغه ځینې د نړیوالو مسؤلیت جوړېږي او ځینې خپله د طالبانو د نظام یا د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت جوړېږي څو مسؤلیت دي چې دوی باید ورته متوجه شي یو دا چې ملت سازي ډېر یو بنیادي فکر دی ملت سازي په دې معنا چې خلک ټول باید په دې فکر سي د افغانستان د هر کونج او د هر قشر او د هر قبیله او د هر قوم په دې فکر سي چې دا حکومت زموږ حکومت دی او دوی باید دفاع ځنې وکړي دا یو داسې د ملت سازۍ لپاره د دوی ته پکار دی دویم شی چې هغه ډېر دوی ته مهم دی هغه دا دی چې دوی د اقتصادي پلو باید په ځان باندې متکي سي یا د نړیوالو پام راجلب کړي په دې دواړو حالتو کې دوی ته پکار دی چې یو ښه اقتصادي ټیم ولري او اقتصادي برنامې جوړې کړي پروپوزلونه جوړ کړي فیزبیلیټي جوړې کړي او د اقتصادي حالت د خلکو را بهتر کړي ځکه اوس خلک جنگ نه غواړي د جنگ څخه خلک ستړي دي د جنگ ترخې تجربې خلک نه تکراري خو کله چې دلته اقتصادي حالت برابر نه وي او ملت سازي پوره نه وي سوی خلک مجبوریږي چې د باندې ولاړ شي او چې کله د باندې ولاړه بیا خلک نور هیوادونه نور افغانستان دښمنان لري تر اوسه پورې هغوی استفاده ځینې کوي د افغانستان د امن کېدای شي بیا په ځینو منطقو کې بیا امن بیرته د هغه دپاره چیلنجونه پیدا شي او دریم شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کشکې داسې سوي وای د اوله څه چې د افغانستان د خارجه وزارت هم د سیاسي مذاکراتو د ټیم یا د سیاسي دفتر په کنټرول کې پاتې سوی وای دا به ډېر واکمن هم وای او ښه تصمیم به هم نیولی سوای او قوي خلک به هم پکې وای قوي تصمیم به نیولی سوای زما فکر دغه چې یو وزیر خارجه انتخاب سو او د سیاسي واک ټول هغه ته انتقال سو
او سیاسي دفتر تقریبا فلج شو، خلک ټول راله تقسیم سول، او قوي خلک وو، د دنیا سره خبرې کړې وې، د دنیا سره تعهدونه کړي وو، د دنیا سره وعدې کړي وې، ورسره شناخت او باور پیدا شوی. هغه باید د سیاسي چوکاټ په محور کې هم داسې په قوت باندې پاتې شوی وای. خو دا خبره خو تېره شوې ده. اوس هم د دې لپاره پکار ده چې یو قوي ټیم د خارجي پالیسۍ لپاره جوړ کړي، او دا قوي ټیم په دوو شیانو باندې کار وکړي. یو دا چې د ګاونډیو د نړیوالو حساسیتونه او د هغوی منافع، د هغوی تشویشونه د افغانستان څخه، د هغوی غوښتنې د افغانستان څخه مشروع او غیر مشروع، په دې باندې دوی یو قوي سیاسي ستراتیژي باید جوړ کړي. بحث کو پر تعامل باندې کابینه ټول ګډونه ده. ټولګډونه دلته تعریف دوه دي. یو د امارت لخوا ټولګډونه ده، یو د نړیوالو په تعریف باندې نه ده ټولګډونه، اما د امارت په تعریف باندې ټولګډونه ده، ځکه د ټولو قشرونو خلک لري او ټول پکښې دي او نمایندګي د ټولو پکې کېدلی شي. په دې کې ټولګډونه ده. اما دا چې نړیوال وایي چې د ښځو برخه باید پکې وي او هغه کسان چې دوی غواړي هغه د پکښې، هغه د دوی په نظر نشته پکښې، نو بیا ټولګډونه د خارجيان په تعریف باندې نه بلل کېږي. خو د افغانانو په تعریف، ستاسو له تعریف نه کابینه ټولګډونه ده. تر ډېره پورې زه فکر کوم چې اوس خو دا موقتي اداره ده، موقتي، بیا وروسته چې دا به انتقالي دوره کې که به نه کې خدای علم لري. خو کار په کار دی چې زه به خپل نظر ته بیرته راسم. افغانستان کې دغه سیاسي اداره او حکومت جوړول چې ټول افغانان په دې باور وي چې دا زموږ حکومت دی او ملاتړ یې وکړي او د خارجيانو د دسیسې په کار پکې ونه کړي. دغه سیاسي اداره د افغانانو څخه جوړېدل غواړي، که نن وي که سبا یې باید جوړه کړي او ټول خلک باید په دې اداره کې ځان وویني او مستقبل پکې وویني. نو په دې اساس باندې باید د طالبانو څخه نور هم کار غواړي چې نور خلک هم پکې جلب کړي، مسلکي خلک هم پکې جلب کړي او مهم خلک هم پکې جلب کړي، ځکه حکومت ډېر وسع چوکاټ دی، هر څوک پکې ځایېدلی شي. نو که داسې وسي کېدلی شي کرا خلک پکې جلب شي. اوس خو موقتي اداره ده، موقتي اداره موفقه ده، ځکه تر هغه وخته پورې چې تصمیم یو وي او د ټوله د داسې نظر خلک وي چې تصمیم باندې ډېر اختلاف نه پیدا کېږي، نو موقته اداره کې هم داسې پکار دي. تر اوسه پورې دا موفقه روانه ده. اما په مستقبل کې باید تغییرات هم پکې راشي او هغه افغاني ګډون چې تاسو تعریفوي هغه باید پکې راشي. ضعیف صاحب، تاسو وایئ چې کابینه تر اوسه پورې موفقه ده په خپلو کارونو کې. خلک لا تر اوسه پورې هم د سړک پر سر باندې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کېدو لپاره خیرات له خلکو غواړي. آیا دا بریالی نه؟ ما دوه شیان مخکې درته وویل چې یو د افغانانو مسؤلیت دی، یو د دنیا مسؤلیت دی. دا د چا مسؤلیت دی؟ دا اوس به راسم دی. افغانان غریب نه دي، دا اوس هم دوی پیسې لري، خو امریکا ورباندې خېټه اچولې ده. دا 7 میلیارد تر 9 میلیارد پورې چې کوم پیسې دي دا د افغانانو د شتمني ده، هلته دوی کنګل کړې ده. یعنی دنیا دغه مسؤلیت لري چې د افغانستان په جوړولو کې دوی باید همکاري وکړي، د افغانستان په امن کې دوی باید همکاري وکړي، د افغانستان په اقتصادي بهبود کې باید دوی همکاري وکړي. پر ځای د دې چې دوی همکاري وکړي تخریب کوي او دغه کم مرستې چې خارجيان د افغانانو سره کوي په یو نامه او په بل نامه باندې، زما په نظر که زه د افغانستان واکمن وم د یو ته به مې اجازه نه وای ورکړې، ځکه دوی په افغانستان نور هم فقیر کوي. زه د وینم زموږ په کلي کې غني سړی او فقیر سړی ټول اوس فقیران دي، فقیر او غني ټوله یو کړه، د یوې بوجۍ دپاره ټوله پسې ځغلي ورته ولاړ دي. او ځینې خلک دي چې اوس یوازې همدا دنده ګرځېدلې ده چې اوس چیرې خیرات دی او چیرې کومک دی، په هغه پسې ټوله ورځ ټوله شپې ورته انتظار کوي. افغانستان کې یو بد حالت تخ کړی د افغانستان خلک دغه شی نیم نه ولکه دا اوس چې دي. او ما ته خو زه خو د کلیوال په حیث باندې ماته معلومات کېږي دومره غریب هم ولا کوي، داسې غریب هم نه دی لکه دا چې اوس دوی په یوه ګونۍ پسې د ملل متحد دفتر ته هم ولاړ دي، انجوګانو ته هم ځغلي و نور ته هم ځغلي، دوی غربت هم نه دی. خو مشکل څه شی دی؟ احتمالا ځینې کسان همداسې واوسي چې د دسترخوان پر سر باندې څه ونه لري، اړ دي چې دا کار وکړي. دا منم دا د حکومت مسؤلیت دی چې هغوی ته باید هم کومک ورسي، هم کار و زمینه ورته د کار برابره کړي، دا باید وکړي. مګر په دغسې شکل باندې چې دنیا مسؤلیت لري
چې پر ځای د دې چې خلک فقر ته مجبوره کړي، خلک خیرات خور آموخته کړي، خلک مفتخور آموخته کړي، دوی باید پروژې دلته عملي کړي، خلکو ته کار پیدا شي. ولې حکومت دغه کار ته اجازه ورکړي؟ ولې حکومت نشي کولی مخنیوی وکړي؟ که چیرې دا مسله د حکومت په استراتیژي کې کار نه لرم، خو که زه د یو واکمن په حیث یم، زه به یوې NGO ته یا ملل متحد ته یوه ته دا اجازه ورنکړم چې مفت خلکو ته خیرات ورکړي. دوی باید دلته زمینه د کار برابر کړي چې څونه پیسې راځي هغه باید په پروژو ولګېږي، هم به د خلکو دپاره کار وي، هم به خلک د خپل مټ باندې متکي وي، نه دا چې خیرات وګوري، هم به پیسې د چا په درد ولګېږي. اوس دلته که 2 میلیارد ډالر راځي، که 1 میلیارد راځي، همداسې هوایي ځي یا په معاشونو کې ځي یا په خیرات کې ځي، هېڅ چاته هم ګټه نه رسېږي او بنیادي کار نه پکېږي. نو دلته د دنیا مسؤلیت هم جوړېږي چې په افغانستان کې هغه څه چې دوی که رښتیا غوښتل چې په افغانستان کې یو اداره رامنځته شي، افغانستان کې جنګ ودرېږي، خو جنګ هم درېدلی، یو اداره هم نسبي رامنځته شوې ده. ولې ورسره همکاري نه کوي؟ اقتصادي همکاري ولې نه ورسره کوي؟ په نظام کې همکاري ولې نه ورسره کوي؟ بندیزونه ولې نه ځینې لرې کوي؟ او خپل کنګل شوي پیسې ولې نه ورله کوي؟ د افغانانو خو به د هغه شتمني ده. که افغانستان ته سمه برنامه جوړه شي او دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا ازادې شي، په پروژو باندې ولګېږي، کېدای شي افغانستان کې غربت پاتې نه شي او خلکو ته کار پیدا شي، هم د فرار مخه پکې ونیول شي. مننه. اوس هم لنډه دمه بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. ضیف صاحب تاسې اشاره وکړله وړاندې د بهرني سیاست ته. بحث به په بهرني سیاست باندې وکړو. بهرنۍ دستګاه د افغانستان ډیپلوماسۍ دستګاه موفقه ده؟ کوشش خو کوي، خو موفقه په ځینو شیانو کې ده، په ځینو کې نه ده. دا چې د ځینو هیوادونو توجه را جلب شوې ده دا موفقیت دی، خو دا چې د دنیا توجه نه ده را جلب شوې نو دا بیا غیر موفقیت دی. ډېر کار پکار دی. خو زه یو دغه چې لرم یو فکر مې د ځان سره درلود، هغه دا و چې کشکې دغه د ډیپلوماسۍ دستګاه دا چې په قطر کې و دا داسې را انتقال شوی وای، تر هغه وخت چې دا د رسمیت موضوع یو طرفه کېدلی او د دنیا سره یو تعامل ته رسېدلی، همدا دستګاه په سیاست کې همداسې پاتې شوی وای، خو متاسفانه هغه ونه سول. یعنی وزیر باید نه وای؟ وزیر باید وای، خو دغه دستګاه ټولو باید کار کړی وای. خو اوس هم د کابینې کې غړي ورسره دي، د سیاسي دفتر وزارت خارجه کې باید کار کړی وای، د وزارت خارجه یو بورډ په شکل باندې دا کار شوی وای، د ستراتیژیک ګروپ په شکل باید دا کار شوی وای، او د ټولو دغه قوي خلک و، قوي څیرې وي، دنیا مور باندې اعتماد کاوه، مور باندې اعتماد کاوه، د دنیا په تعامل کې هم پاتې شوي وه. دا که دغسې پاتې شوي وای کېدلی شي ډېر مشکلات حل شوي وای. خو د سیاسي دفتر کسان خو لا تر اوسه پورې هم شته، په کابینه کې هم دي، په وزارت خارجه کې هم شته. توزیع شوله ټوله په مسؤلیتونو، په نور مسؤلیتونو کې اخته شوله. هغه سیاسي خپله دنده اصلي چې هغه د سیاسي دفتر دندې وي هغه ځینې پاتې شولې، په نورو شیانو کې راغله. دا زما نظر دی، کېدای شي زه په دې کې غلط یم، خو دا زما نظر دی. اوس هم سیاسي کار ډېر زیات پکار دی، سیاسي استراتیژي پکار دی چې موږ د ټوله دنیا سره د تعامل سیاسي استراتیژي ولرو. کېدای شي دا د وزارت خارجه د تعامل لوړ وي، ځکه وزیر خارجه یو نماینده دی، یو مندوب دی، هغه کولی شي یو خبره یوسي او بیرته راوړي، یعنې صلاحیت نه لري، تصمیم نشي پکې نیولی. په ځینو شیانو کې به نیولی شي، خو ځینې شیان تر تصمیم لوړ دي، د کابینې تصمیم دی، تر هغه لوړ د امیرالمؤمنین تصمیم دی. هغه تصامیم یو لویه پراخه سیاسي استراتیژي غواړي. که چېرې جمهوریت ته رقم تعبیر شي چې جمهوریت کې هم صلاحیتونه یو کس ته محدودېدل چې بالاخره د ناکامۍ لامل شوه، که اوس مهال بیا یو کس ته دا صلاحیتونه ورکول کېږي او وزیر صلاحیت ونه خو فکر نه کوي چې بیا د ناکامۍ خواته شو؟ زه په دې عقیده خپل د مشورې په شکل هم دی، کله کله بحث د دې دپاره چې څوک ګټه ځینې واخلي. زه په دې عقیده یم چې یو ستراتیژیست قوي ګروپ یا ټیم د افغانستان لپاره پکار دی، تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په یو نورمال حالت ته راګرځي. دا باید ټوله ورځ ناست په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولی شو د چا سره څنګه تعامل وکړو. مثلا چین ته سفر لرو، پاکستان ته سفر لرو، ایران ته سفر لرو، روسیې ته سفر لرو، د هغوی خلک راځي،
د هغوی غوښتنې دي څنګه د هغوی سره تعامل کولی شو. په دې مخکې چې دا ګروپ هلته ځي دلته یو قوي فني مسلکي استراتیژي خلک باید ناست وي ورسره جوخت د چارواکي ورسره ناست وي په دې باندې مطالعه وکړي یعنې اجنډا ورته برابره کړي چې پر هغه باندې ولاړ شي. دا اجنډا باید د استراتیژي په اساس باندې وي. استراتیژي باید مخکې جوړه شي. هر ملک چې اوس موږ دلته یو یا ورسره کښېنو یا دلته زموږ سره علاقه ساتي د افغانستان سره هغه مختلف موخې لري. مثلا زه د ایران په اړه باندې ایران زموږ څخه کومې غوښتنې لري؟ دا غوښتنې مشروع دي که غیر مشروع دي؟ کم تشویشونه لري زموږ سره؟ کم مشترکات زموږ سره لري؟ او په څه شکل باندې تعامل ورسره کولی شو؟ دا د دې ټول لپاره یو قوي استراتیژي پکار. ولې دغه ټکي ته نه رسیږو؟ نه پوهېږم، کیدای شي زه به غلط یم، خو که نه یې باید کار پر وسي په دې باندې. که په دې باندې کار وسي زه په دې باور یم چې که په سټپ موږ په استراتیژي مطابق د یو چا د تصمیم نه د استراتیژي مطابق موږ مخ ته ولاړ شو بیا مشکلات حل کېږي. ځکه استراتیژي به موږ ته معلومه وي چې زه په دې استراتیژي کې تر دې ځایه پورې پر کومه لار تللی شم او دنیا یا هغه بل هېواد ته معلومه وي چې تر کومه ځایه د دوی تعامل زما سره کېدلی شي. کې تعامل کاوه خو بیا له هغه به تعامل کوي، کې نه کاوه بیا خو بله لاره ده چې سړی څنګه ډیپلوماټیک تعامل د هغوی سره وکړي، بدیله لاره ورته پیدا کړي. خو د استراتیژي لپاره استراتیژي ډېره مهمه ده. دا خپل د وزارت خارجه لپاره مهمه ده، دا د یو ډیپلوماټ لپاره مهمه ده، دا د یو څوک سفر کوي دغه لپاره هم مهمه ده چې زما صلاحیت څونه دی او زه د دغه ملک سره تر کومه ځایه تعامل کولی شم. زما سره خطونه کم دي، زما شنه خطونه کم دي، زما ژړ خطونه کم دي، زما منافع مشترکات د دوی سره کم دي، زما تشویشونه د دوی سره کم دي، د دوی تشویشونه زما سره کم دي، څه دوی زما څخه غواړي، مشروع غوښتنې څنګه د دوی ورکولی شم، غیر مشروع دفع یې څنګه کولی شم، او بالاخره د هغوی لوی اهداف چې زموږ سره تړلي دي هغه څه شي دي چې موږ هغوی تشویش راپکولی شو. د ټول لپاره یو استراتیژي پکار دی چې اوس او دا استراتیژي دا د ټولو هغو خلکو لپاره چې په ډیپلوماټیک میشن کې دوی مصروفیت لري د هغو ټولو لپاره ضرور ده او باید وي. نو زه نه پوهېږم که دا جوړه سوې وي خو ډېره به ښه وي او که نه وي جوړه سوې باید ورباندې کار وشي. د یوه سړي تصمیم زما په نظر دا ښه دی چې د ملک واکمن دی، که امیر المؤمنین وي، که رئیس جمهور وي، که رئیس الوزرا وي، هغوی سره خو طبعا مشوره کېږي، د هغوی نظر به اخیسته کېږي، د هغوی لاسلیک به اخیسته کېږي، د هغوی موافقه به اخیسته کېږي، خو نظر باید ډېر سنجیده شربلی او د ډېرو خلکو د مغزو سره چوړل سوی وي او بالاخره ټول ابعاد څېړل سوي وي بیا تصمیم باندې نیول سوی فقط د موافقې لپاره پیشنهادېږي. نړیوال سیاست تعامل کې هر کله چې نړیوال اوس بحث ورباندې کوي هغه وایي کومې ژمنې چې سوي هغه عملي کېږي نه او موږ د عمل پر بنسټ باندې پرېکړه نیسو. آیا تاسو منئ چې ژمنې عملي سوي نه دي، نقص سوی دی؟ زه فکر کوم تر کومه ځایه چې په سیاسي مذاکراتو کې د امریکانو سره که د امریکانو سره ژمنې وي هغه خو تر ډېره پورې عملي وي، خو متاسفانه چې د دوی لخوا د ژمنو کې دغه راغلي ځنډ راغلي خنډ راغلي د طالبان لخوا نه دی راغلی. مثلا اول تصمیم چې نیول سوی و چې مخکې چې دا قرارداد امضا کېږي په دوحه کې په 29 د فبروري باندې نو 2 ورځې به وربند کېږي او دا یو ټسټ و د طالبان لپاره چې دوی دغه کې چې طالبان ټسټ کې چې دوی په دې کې موافق کېږي او که نه او په مابین کې اختلاف شته که نه څوک موافق دي او څوک مخالف دي. خو دا 2 ورځې ډېرې موافق وي، دا یو ټسټ و د دوی لپاره. بیا قرارداد وشو، بیا دویم ټسټ د امریکایانو لپاره و چې په 10 ورځې کې به دا 15,000 بندیان ایله کېږي چې بیا 4,000 ځل به د جمهوریت بندیان چې ویله کېږي او 15,000 به طالبان بندیان او دا 10 ورځې دا 10 ورځې 6 میاشتې ورسېدې. دا اوس د دوی د خوا څخه د خنډ راغلی که د طالبان د خوا همدغسې د قدرت په انتقال کې چې دا پروسه باید په 3 میاشتې کې تکمیل شوې وای او نتیجې ته رسېدلې وای. 3 میاشتې ولاړې تر هغه وخته چې سقوط وشو تر پای پورې نتیجې ته ونه رسېده. دلته اوس 2 شیان دي چې ولې دا کار وشو. یو دا چې امریکایان د طالبانو سره په مذاکراتو کې ناکامه راغله، خپل عهدې پوره نه کړې، دا یو. یا دا چې دوی د جمهوریت سره په خپلو عهدو وعدو کې پاته راغله، هر شی چې خو طالبان ته پاته راغله. طالبان ته پاته راغلل د پړه چې دوی اوس په طالبانو چې زه فکر کوم بېانصافي ده. د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د نړیوال لپاره اوس مهال سره کرښه ده او په وروستیو کې تصمیم پر همدې و چې
ښوونځي به حمل میاشت کې خلاص شوي چې بیا هم بند پاتې شول. څه ډول پرېکړه ده؟ ولې دغه ډول پرېکړه نیول کېږي؟ په دغه موضوع کې تاسو به هم لیدلي افغانان بیخي یو ډول یو دریځ ته رسېدلي دي. زه په خپله د دې طرفدار نه یم چې د خارجیانو په فشار باندې یا د خارجیانو د غوښتنو سره د افغانانو غوښتنې وتړل شي. هیڅ وخت د دې طرفدار نه یم او هیڅ وخت باید په دې مورد د خارجیانو ته غوږ ونه نیول شي. د دوی خبره باید نظرانداز شي. اما د افغانستان د افغانانو د اتباعو د حقوق په اړه زه د دې طرفدار یم چې د نجونو تعلیم هر څومره چې ژر کېږي هغوی ته زمینه برابره شي. د افغانستان په علماو کې چې زه څونې وینم دا څو ورځې د هرات څخه فتواوې صادرې شوې، د کابل څخه صادرې شوې، د مهاجرو علماو څخه صادرې شولې، د مزار څخه صادرې شوې، د علماو د مجمع علما دغه صادرې شوې. هیڅ ما تر اوسه یا په سوشل میډیا کې دغسې یو مخالف ما د دې نه دی لیدلی چې د ښځو د تعلیم د مخالف وي. اما د خپلو شرایطو مطابق چې اختلاط پکې نه وي او حجات پکې مراعات شوی وي، د شرعي حدودو په مراعات کې د ښځو تعلیم باید اجازه ورکول شي. دا چې تر اوسه پورې داسې یو پرېکړه نه ده صادره شوې چې ښځو ته به حق نه ورکول کېږي یا تعلیم به نه ورکول کېږي. دا په ځنډ کې چې راغلی دی عامل یې څه شی دی په دې باندې زه نه پوهېږم، خو زه په دې عقیده یم چې دا به ورکول کېږي او دا د افغانانو حقوق دي. افغانان یې غواړي. دا هغه څه دي چې اوس خامخا کېږي، که غواړي که نه غواړي د ښځې تعلیم کوي او تر شپږمه پورې اجازه شته، د هغه وروسته پوهنتون کې اجازه شته، په مابین کې کوم فصل چې دی هغه باید پوره شي، اجازه ورکول شي، خو د خارجیانو په فشار نه، د بل په غوښتنو نه، د افغانستان د غوښتنو هغه باید ورکول شي. او زه په دې عقیده یم چې دا به خامخا ورکول کېږي ځکه د ټولو افغانانو غوښتنه ده. افغانان داسې دي چې اوس وخت کې د تعلیم ډګر دی، د تعلیم کې سیالي ده. هر څوک غواړي چې په خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. حتی د نن په امارت کې غواړي خلک تعلیم وکړي، په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي، په خپل نجونو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه په مسونه شکل باندې، په داسې شکل باندې چې شرعي حدود پکې مراعات شوي باید ورته برابر شي. آیا دا شرعي حدود نه دي چې نجلۍ تور لباس اغوندي او سپین ټکری په سر کې یو ښوونځي ته ځي؟ دوه شیان چې ډېر مهم دي: اختلاط چې د نارینه‌و سره به یو ځای نه وي، ښوونځي په ښوونځي کې نجونې له هلکانو سره یو ځای نه دي. دویم حجاب. خو دا دوه پکې مراعات شي، نور باید اجازه ورکول شي. خو دواړه مراعات دلته ضعیف صاحب، هم ښوونځي د نجونو جدا دي، هم دورې جدا دي او هم اسلامي حجاب که دغه لباس یا اسلامي نه دی ځکه تور کالي او سپین ټکری لري. زه تر اوسه خو دا تصمیم چا نه دی نیولی، نه د امارت ته خاصه نیول شوی دی چې بند خو دا اوس مهال بند دي. لا امر ثاني پورې تعطیل کې دي. علت یې څه دي؟ زمینه نه ده ورته برابره، یا بودیجه نه ورته لري، یونیسف وایي زه د ښوونکو معاشونه ورکوم. دا خبره غلطه ده. زه د یو افغان په حیث باندې هیڅ وخت دې ته اجازه نه ورکوم چې خارجي دې زما په کور کې مداخله وکړي، خارجي دې زما د ښځو زما او د کوروالا په مابین کې مداخله وکړي. هیڅ وخت نه. د افغانستان په بودیجه باندې باید دا کار وشي او افغانان یې وکړي، نه دا چې په بل باندې. ولې یونیسف وکړي، ولې امریکا وکړي، ولې بل مؤسسه وکړي؟ د اتو میاشتو په تېرېدو سره ولې دا طرحه نه ده جوړه شوې؟ نه یم خبر. دا نو بیا د حکومت څخه پوښتنه وکړي چې ولې نه ده جوړه شوې. تاسو لیدلوري څه دی چې په دې کې کمی راغلی؟ کېدای شي په هغه شکل باندې طرح خو جوړه شوې وه، د وزارت معارف لخوا جوړه شوې وه، بیا چې کله مشرتابه مقام ته وړاندې شوې کېدای شي د هغه شرایطو چې هغوی یې غواړي په هغه شکل باندې نه تغییر پکې راغلی. دا د معطلي یو عامل والله اعلم، خو زه په اصلي عامل نه یم خبر. خو زه په دې عقیده یم چې په علمي ډګر کې اختلاف به وي، اختلاف نظر، خو په مجموع کې د علماو اجماع اوس په دې باندې ده چې دا تعلیم هم جاهز دی، هم باید زمینه ورته برابر شي. د دې سره چې د تعلیم مسله د نور شان دي چې زه په پاکستان کې سفیر پاتې شوی یم، بحث کوم پر هغه باندې. هغه وخت کې هم زه ما امیر المؤمنین ته د وخت هغه ته دا مشوره ورکړه چې دوی باید د ښځو د تعلیم زمینه برابر کړي. بحث کوم په پاکستان په ورنه باندې افغانانو ته مدني حقوق ورکړل شوي، خپل حق مدني چې هغه ورکړل شوی تر اوسه؟ مدني حق تاسو څه شی بولئ؟ حریت ورته شته، د کار ازادي ورته شته، سفر کولی شي، ژوند یې مسؤل دی، اداراتو ته تللی شي. زه خو چې ګورم مدني حقوق خو دغه دي. اما سیاسي حقوق دا بیا بله موضوع ده. سیاسي حقوق کې
تر اوسه پورې لا کار په کار دی. تاسې داسې مه کوئ چې یو اداره چې راسي تر اوسه پورې په هره اداره چې راسي په یو کال په شپږ میاشتې کې ځان نشي برابرولی. دلته یو لوی تحول راغلی، انقلاب راغلی. دا اسانه کار نه دی چې په ټولو خلکو دې باور وکړي، ټوله شان دې بیرته منظم سي، ټوله دې د خپلو شان د خپلو دغو څخه برخوردار سي. ځینې شان دي چې ته به مدني حق ورته وایې خو هغه به مدني نه وي. مثلا دلته یو مطبوعاتي ازادي وه، د میډیا ازادي وه، ټوله یو حریت راغلی و چې هغه د اسلامي چوکاټ سره ټکر خوړي. ځینې شان دي خو دا د دې سانسورول او کنټرولول دا د یو اسلامي نظام دنده ده چې باید وي. ځینې اخلاقي شان دي چې هغه مخه باید ونیول سي، چې هغه اخلاقي فساد رامنځته کړي. د هغوی مخه افغانان هم د اخلاقي فساد غوښتونکي نه دي. بالکل چې نه دي. د دې لپاره کار په کار دی، نظام په کار دی. او زه په دې عقیده یم چې هر افغان ته باید خپل حق ورکول شي. طرفدار یم. ضعیف صاحب د خلکو روایت داسې دی. زه یو ټکي ته راځم، هغه دا چې افغانان باید په افغانستان کې خوندي سي. تر څو چې افغانان په افغانستان کې خوندي نه سي، افغانستان نه خوندي کېږي. او داسې یو اداره باید جوړ سي، داسې پالیسي باید جوړ سي، داسې سیستم باید جوړ سي، داسې پالیسي باید جوړ سي چې افغانان ټول په افغانستان کې خوندي سي. ضعیف صاحب تاسو وایئ چې خلکو ته مدني حقوق ورکړل شوي. د خلکو روایت دی چې خلک وایي میرمنې د ټولنې یو نیمایي برخه ده. میرمنو ته حقوق نه دي ورکړل شوي. د زده کړې حق ترې اخیستل شوی، د کار حق ترې اخیستل شوی، د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی. آیا دا حقوق نه دي؟ آیا د نجلۍ د ښوونې برخه چې دا مکتب ته لاړ شي مدني حق نه دی؟ آیا ښځه چې کار وکړي دا مدني حق نه دی؟ زه د دې ټولو شانو دپاره یو شی کافي بولم چې کېدای شي مخکې ما په ټویټر هم دا شی لیکلی، اوس هم وایم. د ښځو د کار، د ښځو د سیاسي فعالیت، د ښځو په سیاست کې د ونډې، د ښځو د تجارت، د ښځو د تعلیم دپاره، د دې ټولو دپاره باید یو پالیسي جوړه شي. او دغه پالیسي داسې وي چې زما په نظر که یو 50 کسه علما کرام او داسې علما کرام چې هغه د افغانستان په دې سیاسي ماحول کې مطرح وي او پوهیږي او دیني پوهه ښه پوره دیني پوهه ولري، دا کښېني یو تګلاره ورته جوړه کړي، دا ټول شیان به پکې حل شي. زه فکر کوم معنی دا نه دی چې حق ورکول شي، معنی دا دی چې تګلاره تر اوسه پورې د دوی لپاره واضحه تګلاره چې داسې تګلاره په شریعت کې خو به وي، داسې تګلاره چې هم ښځه په وپوهېږي، هم مدني خلک په وپوهېږي، هم دنیا په وپوهېږي، هم خپله طالبان په وپوهېږي، هم کشر هم مشر په وپوهېږي. دغه شانې تګلاره غواړي د طالبانو څخه چې ورته جوړه کړي. نو که یې جوړه کړي دا ټول مشکلات کېدای شي پکې حل شي. ضعیف صاحب یو بله مسله د همدې حقوقو کې بیا هم وایم د خلکو خبره ده، نه زما. د خلکو خبره دا ده چې پخواني نظام کې امنیتي ځواکونو کې خلکو کار کړی دی او د نظام څخه وروسته هغو له وظیفې لرې شوي دي. اوس مهال هغو ربړول کېږي یا ځورول کېږي په ځینې مواردو کې د بخښنې عمومي فرمان نقض کېږي. ولې؟ چې څوک دا کار کوي هغه د عفو د فرمان سرغړونه کوي. زه فکر کوم د امیرالمؤمنین په تایید سره هغه فرمان په تایید سره بیا په شوراو کې بیا چارواکو ته بیا مسؤلینو ته دا پیغام ورکوي چې باید څوک ونه ځورېږي. دا خو ملک دی، یو لوی ملک دی، خامخا به داسې شیان واقع کېږي. خو دا چې باید شریعت ته راکش شي، باید قانون ته راکش شي، څوک سرغړونه کوي هغوی باید مجازات شي، پاتې نه شي. دا مهمه ده. مګر د سرغړونو مخ څوک نه شي نیولی. دلته داسې خلک داسې څه پېښ شوي. زه به یو شی درته وایم. جلال آباد ته تللی وم. جلال آباد کې یو طالب راته وویلی چې زما ورور یې راشهید کړي په خوږیاڼو کې، بیا یې ځړولی و. د هغه وروسته یې اور پر بل کړي. اور یې پر بل کړي. هغه سړی 2 ورځې مخکې مخ ته راته راغلی، په مخ باندې راغلی، مخامخ سره ورغلو. یعنې ورور یې راته شهید کړي و، بیا یې ځړولی و، بیا په اور باندې وسوځئ. په سر مې اور بل شو، لمبه لکه دود چې را باندې وګرځېد، سترګې مې پټې شوې، ځای پر ځای کښېناستم. باره مې ورته وویل چې هو سړی د خدای په خاطر مخ ته خو مه راځه، دونې بې حیاتوب هم سړی نه کوي چې هغه دې وکړه اوس بیا دلته مخ ته راته دغ کېږي. په افغانستان کې داسې پېښې شوي دي، خو تحمل هم دا دی شوی دی. هغه سړی خو تحمل کړی دی، مګر ډېر خلک دي چې بیا تحمل نه شي کولی، کنټرول وځي. خامخا به دا شی رامنځته کېږي. دلته خو ناخوالې تېرې شوي دي. مګر
دا چې د یو مشر په اجازه دي، دا چې د رهبریت په اجازه به هیڅ وخت داسې ته اجازه نه ورکول نه پیښیږي. داسې خو جرایم راځي، خلک مړي کوي، زناوې کوي، نور شیان کوي، خامخا دا شیان په یو ملک په یو هېواد کې کېږي. خو څومره زما توقع وه چې څومره غټې کچې به راپېښه کېږي هغسې ونه سوه. دا په میاشت کې په هفته کې به یوه خامخا پیښیږي، خو نور جرمونه هم کېږي. یو بله مسله د سیاسي مخالفینو د پخلاینې لپاره یعنې بیرته هېواد ته دوی د راستنېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی. څه ډول کار آیا بریالی وسي؟ زما خپل نظر دا و د کمیسیون دپاره چې ما لیکلی یم هغه وخت کې چې کمیسیون نیم باید داسې خلک پکې راسي چې هغه مخالفین هم ورباندې باور وکړي. مثلا په دې ملک وکتل سي داسې خلک چې پخواني نظام کې تېر سوي خو معتبر و سپین ږیري و محترم خلک وي، هغه هم په دې کمیسیون کې راسي چې هغه خلک ورباندې باور وکړي او د تماس مرجع د هغوی سره اسانه ده نسبت دې ته. دغه کمیسیون په ډېره لوړه کچه جوړ سو، ما استقبال هم وکړي، اوس هم استقبال کوم، ځکه دا علاقه ښیي چې دوی په سوله کې او د دوی په راتګ کې علاقه ښیي چې دغوندې په قوت باندې یو کمیسیون جوړ کړي. خو مشکل دا دی چې د دوی سره د اتصال دا عادي نه دی، د دوی پیدا کېدل عادي نه دي، د دوی مهمو اشخاص. نو که دغه نور خلک پکې شامل وای او 4-5 کسان سپین ږیري پکې شامل وای، هغوی سره به اتصال تلیفون کول رابطه ورسره ډېره اسانه وای، بیا به بیرته دغه تصمیم هم هغو خلکو تلای چې دا مشران دي. نو که هغه ورسره یو ځای سوي وای دا به ښه. زما خپل نظر داسې اوس خو دا ونه سوه. اوس یو شی ورته پکار دی چې یو قوي دارالانشا ورته جوړه کړي. خو دا دارالانشا داسې نه وي چې داسې خلک پکې راشي څوک یې نشي پیدا کولی. داسې خلک باید پکې راشي چې هغوی ته اتصال ډېر اسانه وي، رسېدل ورته اسانه وي او هغه خلک هم باور ورباندې وکړي، ورسره په آزاد شکل باندې خبرې کولی شي، خپل مشکلات ورته ویلی شي. بیرته دا تصمیم خو لوړې خواته ځي، هغوی به تصمیم پکې نیسي. نو اوس یو داسې دارالانشا ورته پکار ده چې جوړه کړي چې د خلکو تماس ورسره اسانه شي، نور به کېدای شي دا موفق ولاړ شي. پاکستان ښه دوست دی؟ پاکستان ښه ګاونډی دی؟ زه به یو شی درته وایم، خدای دې مه کمزوری کوه. زموږ په دغه کې یو متل دی وایي تر برته بې وروره مه سي او ورور ته بې زویه مه سي. دا یو ډېر قوي متل دی په دې پښتنو کې. هېڅ ګاونډی زه په دې باندې زه نه وایم چې دا ګاونډی ښه دی دا بد دی، خو هر څوک حرص لري، هر څوک خپلې ګټې لري، هر څوک خپل مفادات لري، خپل حدود لري. دا ته په افغانستان کې داسې یو افغانستان جوړوې چې ته په خپله په پښو باندې ودرېږې او د خپل ارضي تمامیت څخه په خپله دفاع وکړلی سي او خپل خلک په ځان باندې راټول کړې، بیا د ګاونډي سره به هېڅ ګیله نه کوې. ګاونډی مجبوره دی ستا سره هغه تعامل وکړي چې هغه متقابل تعامل وي. اما که ته کمزور یې، ستا حدود یې لوي او ته ودې ته محتاج یې، په اقتصاد کې ورته محتاج یې، په سیاست کې ورته محتاج یې، په لارې کې په ټرانزیت کې ورته محتاج یې، نو هغه خپل استقلالیت په پوره نشي ساتلی، بیا به نو هغوی ستا سره هغوی به دا یوازې دا نه چې ستا احترام به ساتي بلکې ستا د خوړلو هڅه به کوي. نو په سیاست کې دوست او دښمن دا مطرح نه دي. په سیاست کې دا مطرح دي چې څنګه تعامل وکړي، څنګه د هغوی سره ځان وساتي، د هغوی سره څنګه د ماموریت تجربه لرئ. د پالیسي د افغانستان په وړاندې څه ډول ده؟ آیا صادقه دی؟ باور کیدونکی دی؟ باید باور پرې وشي؟ زه به خپل دغه ته راسم، خپلې خبرې ته زه په هېچا باور نه کوم. زه به یوازې باور په خپل ځان کوم. دا زما باور باید دا وي چې زه په افغان باور وکړم، په افغانستان باور وکړم، د افغانستان په خلکو باور وکړم او په هېڅ یو چا باندې نه په ګاونډي کوم، د دنیا په خلکو باندې کوم. هغوی خپل منافع لري، خپل کار دی. او په سیاست کې دا غلطه خبره ده چې څوک چاته وایي چې ته زما ورور یې، زما ګاونډی یې، زه به داسې تعامل در سره کوم. موږ په ورورۍ کې ول کېږو، موږ په ورورۍ کې صدمه وینو، موږ په ورورۍ کې خلک زموږ د ورورۍ او زموږ د صداقت څخه استفاده کوي. په سیاست کې په کار ده چې هوښیار وي، مغز استعمال کړي، خپل منافع وپېژني، د هغوی دپاره کار وکړي. د ورورګلوۍ خبره دا جلا ده، دا یو لوی چوکاټ دی. مسلمانان ټول سره ورونه دي، موږ ټول سره ورونه یو، دا جلا چوکاټ دی. مګر د منافعو، د ارضي تمامیت، د ویش او د مځکې دا شان بل شی دی. په دې باندې سیاسي تعامل په ورورګلوۍ نه کېږي بلکې په سیالۍ کېږي، په یو متقابل احترام باندې کېږي او دا باید وي. زه دا نه چې یوازې پاکستان بلکې په هېڅ چا باندې زه باور نه لرم، په هېڅ چا باندې باور نه لرم. باور باید موږ په خپل ځان باندې ولرو او موږ داسې جوړ سو چې خلک زموږ سره بالمثل تعامل وکړي. زه یو څه پوښتنې لرم او غواړم په لاندو کې راته ځواب راکړئ.
اول دا چې په پاکستان کې اوس مهال تاسو حالت لیدلي ګډوډي رامنځته شوې، افغانستان باندې اغېز کوي او که نه؟ طبعا اغېز به لري، ځکه په پاکستان کې چې ګډوډي راځي نو هلته کېدای شي ګراني راشي، هلته کېدای شي د سیاسي چوکاټ سره تغییر راولي، پکې کېدای شي د ملک په سطح باندې ترانزیټ نور شان ته تاوان ورسېږي. دا داسې دی. اوس خو د موډرن وخت چې دی د دنیا ټوله منافع سره تړلي دي او دا منافع کېدای شي نور هم سره وتړل شي. نو د یو ملک په بې امنیتۍ باندې دا ټوله منطقه متاثره کېږي، د یو ملک په امن باندې ټولو ته ګټه رسېږي. زه فکر کوم چې د سیاسي مشکلاتو په هر ملک چې راسي د افغانستان تاثیر په پاکستان وي، د پاکستان تاثیر په افغانستان وي، د ایران په افغانستان وي، د افغانستان په ایران وي، دا سره تړلي دي، منافع سره لري او حدود سره لري. افغان کډوال په ایران کې ځورول کېږي، تاسو به هم ویډیوګانې لیدلي، تر دې کچه چې حتی وجدان اجازه چاته نه ورکوي هغه ویډیو دې وویني. ولې دا ډول چلند کېږي؟ ګاونډی د افغانستان د ورورۍ خبره افغانستان ته کوي خو بیا هم افغانان ځوروي. متاسفانه سړی په ځورېږي او خواشینونکی ده. نه باید یو ګاونډی بیا یو ځان ته مسلمان وایي دغسې تعامل د یو چا سره باید ونه کړي. ظالمانه او بې رحمانه برخورد د یو مسلمان سره چې هر څوک یې باید ورسره ونیسي، حتی د یو انسان سره باید ونیسي. خو خدای دې رحم وکړي. په افغانستان کې زموږ د افغانانو لیوالتیا دا یې چې غرب ته ولاړ سو، جرمني ته ځان ورسوه، ترکیې ته ځان ورسوه، ډېرو خطراتو ته ځان ورکوي. خدای تعالی دې دوی زموږ افغانستان هم داسې کړي چې موږ د ګاونډیانو ته محتاج نسو. دا احتیاج ډېر بد دی، دا زموږ محتاجي ده چې دوی زموږ سره داسې کوي. که موږ ورته محتاج نه وای ولې به داسې کولی؟ موږ په پاسپورټ باندې تلای، موږ په قانوني لاره باندې تللی، خو هېڅ مشکل به نه. نو یو څه د افغانستان د خلکو څخه کار غواړي، خاصتا د چارواکو څخه د واکمنانو څخه کار غواړي چې په دې باندې څېړنه وکړي چې د خلکو د تګ مخنیوی وشي، خلکو ته د کار زمینه باید په افغانستان کې برابره شي، د خلکو تشویشونه باید رفع شي، خلک باید دې ته لیوالتیا پیدا نه کړي چې د باندې ولاړ شي او خپل بهتري د ژوند په د باندې کې وویني. نو ډېر شان دي چې سره تړلي دي. خو په هر صورت زه دغه تعامل چې په ایران کې کېږي د غیر بشري دی او زه غندمه. خدای تعالی دې موږ د دې احتیاج وباسي. ضعیف صاحب، د خپرونې وخت هم کم پاتې دی او غواړم وپوښتم چې موږ په انتخابات ولرو؟ کېدای شي ژر یې ونه لرو. پرېکړه نیونه باید څه ډول واوسي؟ تر اوسه زه نشم ویلی په دې باندې. تر اوسه پورې چې دا چې د افغانستان کې یو دستور او یو اساسي قانون جوړ نشي، سړی نشي ویلی. ځکه یو اساسي قانون باید تدوین شي، د هغه په اساس باندې بیا د ملک آینده جوړیږي. نو تر اوسه چې اساسي قانون موږ هغه تیر اساسي قانون کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت ته د منلو وي او نوی اساسي قانون جوړ شوی نه دی، نو سړی نشي ویلی چې د افغانستان مستقبل او د افغانستان آینده تشکیلات او د افغانستان د حکومتداري سیستم به څنګه وي. تاسو ملت جوړونه په اساسي قانون پورې تړئ او خپل وایي چې اوس اساسي قانون نشته، خو ملت جوړونه شته. ملت جوړونه دوه، یو دا دی چې ملت جوړونه څنګه کولی شي. دا په دوې لارې کېږي. په ځینو ملکونو کې داسې وي چې مطلق حکومتونه داسې وي چې اماراتي وي یا سلطنتي وي یا ملکي وي، لیکن پکې امن وي او دغه د ملت سازي فکر هم پکې وي، خلک پکې خوندي وي، کار زمینه ورته برابر وي، خلک وي حکومتو کې وي، کار کوي. دا هلته کېدلی شي. دا د اساسي قانون د هغه سره د انتخاباتو سره دغه نه لري، تړاو نه لري. اما اساسي قانون دا یو بل شی دی چې د ملک ضرورت دی. د ملک اساس جوړي، ټولو ته یو لایحه په لاس ورکړي، یو قانون په لاس ورکړي چې خلک څنګه تعامل وکړي. دا باید حتما جوړ شي. او صحیح ده، موږ یو اساسي قانون لرو چې قرآن او سنت دی، دا زموږ قانون دی. خو دا چې د عوام دپاره، د خلکو دپاره چې عام او خاص ټوله په وپوهېږي او دنیا هم په وپوهېږي او دا چې دنیا چې تعامل کوي د یو استراتیژي په اساس باندې، د یو اساسي قانون په اساس باندې کوي. خلک چې تعامل کوي په یو اساس باندې کوي. د تقنین مرجع
یو د اما د تقنین د قوانینو کتاب چې دی چې دستورالعمل ورته ویلی شي، اساسي قانون ورته ویلی شي، دا بل دی چې خلک د هر چا دپاره لایحه ورکړي چې څنګه ژوند وکړي. دا ډېره مهمه ده چې جوړ شي. د افغانستان درننګ بیرغ په وړاندې مو لیدلوری څه دی؟ زما په نظر ماته دا مهمه نه ده، ماته امن مهم دی، بیرغ نه دی مهم. سپین بیرغ، شین بیرغ، تور بیرغ، درې رنګه بیرغ، دا چې څوک ورباندې موافقه وکړي کېدلی شي. اما دا چې د سړی دونې تایید باندې وکړي چې د ټولو شیانو ترجیح یو بیرغ ته ورکړي، یو ټوکر ته ورکړي، دا دغه نه ده، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې زموږ ملک څنګه جوړ شي، اساس یې څنګه جوړېږي، امن څنګه راتللی شي، وینې تویېدل څنګه پکې بندېږي، دا مهمه ده. ډېره زیاته مننه کوم ضعیف صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. خیر. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا ښه وخت.